بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ وای زموږ چینل ته ښه راغلاست درته وایم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د کرونا د تاریخچې په اړه معلومات درکړم. کرونا کوم وخت رامنځته شوې ده؟ یوه ناروغي په 480 هجري کال کې یوه ناروغي رامنځته شوه. په عراق، حجاز او شام کې یوه ناروغي رامنځته شوه چې د دې ناروغۍ له امله چې یو تبه ناروغانو به تبه لرله، نو وبا طاعون باندې ککړ شوي وو. د دې له امله زیات خلک ووژل شو، زیات خلک مړه شول. حتی په ځنګلونو کې وحشي ځناور هم د دې له امله مړه شول. په کورونو کې کورني ځناور هم د دې له امله مړه شول. خلک د غوښو او شیدو د کمبود سره مخامخ شول. غوښه شیدې یې خوړل کېدې، غوښه خوړل کېده، د یو ناروغیو له امله مړه شول. او د شیدو کمبود رامنځته شو، د غوښې کمبود هم رامنځته شو. په دې وخت کې په ښارونو باندې طوفانونه راغلل، تندرونه شروع شول. په کلي کې طوفانونه ورغلل، بادونه شروع شول، د خلکو ونې ماته شوې. د هغه وخت زیات باغونه موجود وو، باغونه ټول تباه شول. خلک د باغونو د میوه‌جاتو د کمبود سره مخامخ شوې. دا ناروغي خلک دا فکر کوه چې خلک به وایي چې قیامت راځي، قیامت راتلونکی دی. د هغه وخت مطابق عباسي خلیفه المقتدي بامر الله فرمان صادر کړ. نو په دې فرمان امر وکړ چې تاسو ګرځئ په کلیو کوڅو کې امر بالمعروف نهی عن المنکر شروع کړئ. یعنی خلک ښو ته راغواړئ او له بدې منع کوئ. همداسې خلک شروع شول. خلک وروسته الله تعالی رحم وکړ، هغه ناروغي له منځه لاړه. نننۍ ناروغي چې کوم کرونا چې د چین د وهان ښار څخه خپره شوې ده، دا یو داسې ناروغي ده که هغه ناروغي چې کوم په 480 هجري شمسي کال کې رامنځته شوې وه. ځکه په دې ناروغۍ کې زیات خلک د مرګ ژوبلې سبب وګرځېده، زیات خلک د مړینې سبب وګرځېده. د چین د وهان ښار څخه نړۍ بېلابېلو ښارونو ته خپره شوه چې بېلابېل خلک د زیاتې تشویش په تشویش کې دي چې دې ناروغۍ ولري. که چېرې یوه علامه دی، یوه نښه دی کرونا وایرس په ده کې موجود وي، ده ته دا تشویش پیدا کېږي چې شاید زه کرونا داسې نه، خدای مکړه، خدای نخواسته چې زه کرونا ولرم. دا ناروغي خلکو ته زیات تشویش پیدا کړی دی او دوی دا فکر کوي چې دې ناروغۍ دوی ته پیدا شي، یو بله ناروغي دوی ته پیدا شي، هغه ټولې ناروغۍ دوی څخه هېرې کړي دي. دوی وایي چې کرونا ده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې مرګ په خپل وخت راتلونکی دی، په خپله نیټه راتلونکی دی. یو ثانیه نه مخکې راځي، نه یو ثانیه وروسته راځي. نو موږ مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانان یاستو. موږ باید په الله تعالی عقیده ولرو. مرګ چې کله موږ ته مرګ راغی، په هغه وخت به موږ ځو. نو مرګ څخه موږ ځانونه نشو ساتلی. هغه که کرونا وي، که کوم بله ناروغي وي، د هره ناروغي چې وي، موږ دنیا ته راځي، موږ به خامخا د دنیا څخه رحلت کېږو. اسرائیل علیه السلام ته الله تعالی دا دنده ورکړه چې ته د ساکښو څخه ساه اخله. اسرائیل علیه السلام په دې وخت کې څه خفه شو چې دا که زه د ساکښو څخه ساه اخلم، دا به څه خفه کېږي، دا به ما پسې ښېرې کوي، ما پسې بازار کوي. الله تعالی ورته وویل ته مه خفه کېږه، زه به دنیا کې اسباب جوړ کړم، داسې وسایل به جوړ کړم چې هر څوک به وایي چې پلانی د پلاني څخه مړ شو، پلانی د پلاني مرض څخه مړ شو، پلانی د اکسیډنټ څخه مړ شو، پلانی راوغورځېده. تا نوم به هېڅوک نه اخلي، ستا نوم به هېچا ذهن ته ورنشي. نو مطلب مې دا دی چې مرګ په خپل وخت راتلونکی دی. نو موږ باید په الله تعالی باندې عقیده ولرو، نه په کرونا. کرونا اوسنۍ ناروغي چې کومه اوس رامنځته شوې ده، په انسانانو کې لومړی ځل لپاره پیښه په 2012 کال کې په سعودي عربستان کې یوه پیښه رامنځته شوه. وروسته بیا د چین وهان ښار کې اوسنۍ پیښه رامنځته شوه. دا پیښه چین د نړۍ زیاتو هېوادونو ته خپره شوه. کرونا ناروغۍ د بدن د معافیتي سیستم سره اړه لري. کوم کسانو چې بدن معافیتي سیستم کمزوری وي، په هغه باندې کرونا زیات تاثیر کوي. او بیا دوی تنفسي سیستم ناروغۍ ولري، د سږو ناروغۍ ولري، په دوی باندې کرونا زیات تاثیر کوي. د دې لپاره چې کرونا مخنیوی وشي او کرونا د دې ځینو نور ناروغۍ څخه توفیر شي، ځینې ناروغۍ دي چې د کرونا سره ورته والی لري، نو هغه موږ وپېژنو چې آیا کرونا ده او که نه ده. چې کومو ناروغۍ ته کرونا ویلی شو، کومو ته نه شو ویلی. ځینې نور ناروغۍ دي چې هغه راز ولایم د کرونا سره ورته دي. او بل دا چې د معافیتي سیستم باید موږ داسې خواړه وخورو چې بدن معافیتي سیستم قوي شي، تر څو د کرونا څخه وژغورل شو. نو په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته د کرونا په اړه، یعنې یو کرونا څخه مخنیوی په اړه به معلومات درکړم. بل دا چې د کومې نښې نښانې دي چې د کرونا سره ځینې نور ناروغۍ ورته والی لري، کومې ناروغۍ دي چې د کرونا سره ورته والی لري خو
کرونا ناروغي نه وي، یعنی تاسو دا فکر کوئ شاید کرونا ولرئ، هغه کرونا نه وي، په حقیقت کې کرونا نه وي. په هغه اړه به تاسو ته هم معلومات درکړم. دریم ټاپک به دا وي چې د کرونا څخه د مخنیوي لارې چارې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د بدن معافیتي سیستم قوي کړو ترڅو د کرونا څخه مخنیوی وشي. که چیرې د بدن معافیتي سیستم قوي وي نو کرونا نشي کولی تاثیر وکړي. یعنی په بله ویډیو کې به د کرونا د درملنه تاسو ته وښیم چې په واسطه تاسو کولی شئ د بدن معافیتي سیستم قوي کړئ.